سلام ستړي مشئ. د کابل د پاسپورت ریاست وایي چې 40 هغه کسان نیولي چې کمیشنکاران وو او له خلکو به یې پیسې اخیستلې. د کمیشنکارانو په بېلابېلو لارو ځانونه تر پاسپورت ریاست رسول او په دې ډول سره یې غیر قانوني کاروبار روان کړی وو. د ترکیې پولیس وایي چې د دوی او ایران ګډې پولې سره یې 149 هغه افغانان نیولي چې په غیر قانوني ډول یې ترکیې ته د تګ هڅې کولې. رویټرز راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوال د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو یې له هغه ځایه بیرته ایران ته ستانه کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې له چابهار بندر څخه د افغان صادراتو لړۍ درېدلې ده. د یادو مسؤلینو په خبره د هند په نواشیوا بندر کې د تخنیکي ستونزو له امله سوداګر نشي کولی خپل مالونه د چابهار بندر له لارې صادر کړي. که څه هم افغانستان کې د نوي حکومت په راتګ سره د کرونا ویروس او تازه پیښو راپورونه نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې په تیرې 21 ورځ کې افغانستان کې په کرونا ویروس د 40 کسانو د ککړېدو ویلي دي.